دریاب کې یو کشتی را روانه را شهزاده د دریاب په خټ ناست دی. هغه کشتی کې یو جینۍ ناسته را چې د ده خوا له راورسېده نو دا مې اوبو را ډک کړه، نیم یې وشش توی کړ او نیم یې وششنو، په زلفو یې لاس راکړ. شهزاده سره امجدو کې خبرې وکړې، بس په لاس یې سر لاس راخ کړ، جام له شیش ورکړ، نیم جام یې توی کړ، نیم له شیش ورکړ. کشتی له یې ډب ورکړ، په بره جینۍ روانه شوه. شهزاده پرې مین شو. شهزاده وی چې دا دې ما ته څه ووایي؟ نوکران یې راغونډ کړه، وزیران یې راغونډ کړه چې دې جینۍ ما ته څه ووایي. هغه چا ورته ویلي دا جواب به تا دا چڼې درکوي، موږ نه شو درکولی. دا چڼې وي شا به یې چڼې را پیدا کړی چې چڼې پسې دې لړل نو نوکران ورته وایي موږ وژلی وي، شا به یې را پیدا کړی په درې ورځې کې نه وژنم. چڼه یې چې راوست وروره ځنګلي ته جوړ شوی و، ګیره برېتې لوی شوي وو. شهزاده ویل ولې نایله بوځه یې پاکې کړئ بیا یې ماته حاضر کړي. چڼې ورته وایي شهزاده زه خو تا وژلی وم. څه خر دې ګوټ شوی؟ وی داسې چل دی چې د دریاب په غاړه به خبره کوو، دریاب غاړې له به ځو، په دې ځای کې کشتی راله او جام یې اوبو را ډک کړه، نیم یې توی کړه، نیم یې وششنم. چڼې ورته وایي چې را جام یې را ډک کړه، نیم یې توی کړه، وششنم. نو ورته وایي چې د نیم جام باچا لورې مو یخې خبرې یې رسره کړي دي. او چې را شش یې ورکړه نو ورته وایي چې شش بیګم مې نوم دی. او چې په زلفو یې لاس راخ کړه نو ورته وایي چې د زلفان ښار یم او زلفان ښار ته به راپسې راځي. دا خو د زلفان ښار شهزادګۍ را. نو دی زلفان ښار ته روان شو. دی داسې یو شاړه کې یو کوټه وموندله، هغې کې دیره شو چې زلفان ښار ته را چڼې او دا دغه ورسېدله شهزاده. یو بوډا ساراني ټولول، هغې ته یې وایي باچا لور له به دا خط ورکړي چې تا کوم کشتی کې کوم شهزاده سره خبرې کړې هغه درپسې راغلی دی. چې هغه بوډا خط ووړ او پیسې یې ول هم دي چڼې ورکړې. دا باچا کره اوسې را خط چې خط ځینې ولولو نو هغې ورته ویي ابی وي شهزاده دې د میخو غوجل ته بېګاله راشي. دی د میخې غوجل ته تللی دی. دا شهزاده د شپې دی پیرکوسې اوږده شوی دی چې جینۍ راغلی نو دله یې کوړ جیب کې ایښي دي چې ته را یارانې نه تا کوړ کوه، ته خو را کوړ وی. دی اوده و چې سهار راویښ شوی را روان شوی. چڼې ورته وایي څوک راغلي وي نه وي زه خو ټوله شپه ویښ وم. وي دا جیب کې دي څه دي؟ چڼې پرې پوه شو چې کوړې وله ایښي دي، ده خو له هغې هم دی اوده شوی دی. بله شپه بیا وي د اسونو تبیلې ته دې راشي. دی اسونو تبیلې ته تللی بیا اوده شوی دی، جیب کې وله بیلوری ایښي دي چې ته کوړه بیلوری کوه، ته یارانې نه ته را کوړو بیلوری. په درېیم ځل چې را بوډۍ لېږلې دی وي باغ ته دې راشي. نو اوس شهزاده ته دا دغه وایي را چڼې وي ورشه غوښه وراوړه وي نن به باغ ته ځې ماښامه وایي چې ډوډۍ وخورو له وخته غوښه نن پخو. چې غوښه یې راوړی شهزاده ته یې وایي ونیسه. شهزاده نیولې را کس ته وله چڼې ګوته روزې را وایي چې دی اوده کېږي نه. او مالګه مرچکي پټۍ یې پرې وله پورې کړې ده، مالګه مرچکۍ پرې وله کلک تړلې وي تر ساره پورې به دا نه پرانه. چې دله به خوب چوټه ورکړه نو ګوتې به یې سوی کوه نو دی ویښ ناست و چې جینۍ راغله نو وایي دا ګوته دی ولې؟ وایي دا راله ملګري پرې کړې غوښه هم پرې کوله. هغه ورته وایي دا ته نه وي دا ستا ملګری دی، خو وایي داسې چل دی چې بېګاله به نن شپه نه بېګاله شپې له ما وړي زما واده دی بلې باچایۍ ته، خو ته به پلانکي زیارت ته راځې. هغه زیارت ته موږ لړ شو، را زیارت نه بیا موږ ډولۍ کیږو. زموږ د ملک دا دستور دی چې زیارت ته ناوې لړی شي، زیارت نه بیا ډولۍ کیږي. نو ته به چې کور ته لړی شي نو ډولۍ ورته تیار وي، بس ډولۍ کیږي زیارت نه چې لړی شي. تا زما ملاقات بس زیارت کې کېږي، را زیارت نه به څه چل کوو. چې دی تللی دی نو ته دغه ته ویلي چڼې ته وي بېګاله، خو هغې وایي چې ته زیارت ته راشه. هر زیارت نه به ما ماسخوتن چې زه وځم نو کور ته لړی شم نو ډولۍ کې به بیا مې وړي بلې باچایۍ ته، واده مې دی. نو ده ورته وایي ستا ته زیارت ته لړ شه کېنه او زه به درځم درپسې.
نو د شهزادګۍ د شهزاده جامې وي او د شهزادګۍ د شهزادګۍ جامې وي، د ښځو او د شهزاده د شهزاده جامې وي. د هندوانو جامې واغوستې، له ځانه یې ښځه جوړه کړې هنده وي. څوکۍ ودرېده په زیارت چې د باچا لور زیارت ته تللی، مټیایي یې ځلوبۍ یې دغه کړي دي. څوکیدارانو ته وایي چې دا والی خو زه خو هنده وایم زیارت ته ځم، بس زر وځم. هغوی ورته ویې هلکه هنده وره پرېږدی وي ښځه را د ښځو جامې چڼې چولې چې دا ننوتله نو ښځې ته وایي جامې باسه شا ماله راکوه چڼې ورته وایي. د شهزادګۍ جامې چڼې اخیستې دي چڼې او چڼې ورته ویې زه به ستا په ځای ډولۍ کې ځم او چې پیره خوره شي نو تاسو ځای خپل ملک ته تښتی شهزاده ته شهزادګۍ ته وایي. وایي زه چې باچا کره لاړه شم خو بس وي به چې د باچا لور ووته د زیارت نه که نه نو څوکۍ به ختمه شي، بس تاسو په مذهب یو ځای خپل ملک ته هم پرېږده چې ما ډولۍ کې وړي. چڼې باچا کره تللی دی، بس جنجال ناغلي وو هغه ملک او بس ډولۍ کې یې چڼې ووړو. چې چڼې یې کوم هلک له ووړو نو د هغې هلک اووه خویندې وي، چې اووه خویندې وي نو هغې ملک دا دستور و چې شپږ خویندې به وي یا اووه خویندې وي نو یو خور سره به یو شپږ ناوې کوله نو هله هغې به اومه شپه به بیا خاوند سره راتله. نو د ده پکې یو کشره خور د خاوند خوښه شوه چې که خیر دې سره به څه چل کومه نور کار خو نه کېږي. شهزاده شهزادګۍ خو راوتښتېدل خپل ملک ته رالل شپې شپې. د یوې سره د ښځې په شان ملاسته کوي او د خاوند خویندو سره چې را کشری لمبر راغی چې د ده پکې کومه خوښه وه نو چڼې ورته ویې ځکه نه چې یو دسونه وکړو یو دوه رکاته نفل کوو چې خدای په نن مونږ کې یو سړی کي دا شپه به څنګه تېري بس وروره هغه چې دوی نفل کړي دي چړي په ځان لاس والی چړي ورته ویې زه خو سړی شوم زه چې اوس تختو زه به ورور سره څه چل کوم بس ده هم ځان له یو راتښتولې راوړې نو شهزاده له یاره درې وکړي ځان له یې وکړه نو کیسه یې لړه بټله زه رالم کټله